أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة دویمه سپاره آیت نمبر 155. الله سبحانه وتعالى فرمای ولنبلونکم خامخا زبستاسو ازمیخکم بشیء من الخوف پس یری سرا، یعنی د سجیز په یری سره خامخا زستاسو ازمیخکم یره به د باندې راځي خو تاسو به د صبر نه کارلی. والجوع او په لوږې سره به زستاسو ازمیخکم لوږه به در باندې راځي. ونقص من الاموال او د مالونو په ذریعه سره، یعنی د مالونو په کمیدو سره، یعنی مال به مسافت راځي یا مال ته هم نقصان رسیږي. والانفس او دارنګې په ځانونو سره، یعنی څوک به درکې مري، پلار د چا مور د چا ورور د چا بچی. والثمرات او دارنګې په میوو سره، په میوو هم مسافت راځي. یعنی دا امتحانونه ازمیختونه به راځي خو تاسو به د څه نه کار اخلی؟ د صبر نه. نو دغسې قسمه خلکو باره کې الله فرمایي وبشر الصابرین، پیغمبره زیرې ورکړه صبر کوونکو خلکو ته. صبر ودې کېږي برداشت ته، خپل ځان خپل کنټرول کې ساتل. الذین دا هغه خلک دی اذا اصابتهم مصیبه، هر کله چې ورسیږي دوی ته څه مصیبت نو قالو دوی وایي انا لله، بشک مونږ د الله د پاره یو، و انا الیه راجعون، مونږ دغه الله طرف ته واپس کیدونکي یو. اولئک دا خلق تی علیهم چې په دوی باندې صلوات من ربهم، مهرباني دی دوی د رب د طرف نه، ورحمه او رحمت تی. و اولئک هم دا خلق هم المهتدون، دی هدایت موندونکي دي. ان الصفا والمروه، بشک صفا ډیره او مروه ډیره، من شعائر الله، د الله د نښونه دي. خانه کعبې سره بره یو دوه ډیرې دي، یو طرف ته صفا ده بل طرف ته مروه ده. دې منځ کې سعی کول، وچه کرې وهل دا واجب دي چې کم خلک حج کې یا عمره کې. نو الله فرمایي فمن حج البیت، کم سړی چې د بیت الله شریف حج کوي او اعتمر یا عمره کوي، فلا جناح علیه، پس نشته په د باندې ګناه ان یطوف بهما، دا چې طواف وکړي د دواړو منځ کې، یعنی صفا مروه منځ کې دغه وچه کرې. ومن تطوع خیرا، او کم سړی چې د نیکۍ کار وکړي په خپله خوښه سره، نو فإن الله، بس بشک الله تعالی شاکر قدردان دی دغه سړي د دغه عمل کولو، علیم پوه دی په هر څه باندې. ان الذين بشک خلق یکتمون چې پټوي ما انزلنا من البینات، هغه چې نازل کړي دي موږ ښکاره احکامات، ښکاره نښې، ښکاره دلیلونه، والهدى او دارنګې هدایت، من بعد ما بیناه، وروسته د هغې نه چې موږ ښکاره کړو، واضحه کړو، للناس دپاره د خلکو، فی الکتاب په دې کتاب کې. اولئک هم دا خلک چې دی یلعنهم الله، په دې باندې لعنت کوي الله تعالی، لعنت پیلیږي. ویلعنهم اللاعنون، او لعنت کوي په دې باندې لعنت کوونکي خلکو. الا الذین تابوا، مگر هغه چا چې توبه وباسله، یعنې رجوع وکړه الله تعالی ته، واصلحوا او خپل اعمال یې ټیک کړلو، وبینوا او بیان کړي هغه خبرې هغه احکامات چې د کوم هغوی ته علم و. فاولئک، پس دا خلق تی اتوب علیهم، چې زه توبه قبلهم د دوی. وانا التواب الرحیم، بشک زه توبه قبلونکې یم او رحم کوونکې یم. ان الذين بشک خلق کفروا، چې کافران دي کفر یې کړی دی، وماتوا او مرګ ولا راغلی دی، خو په داسې حال کې چې وهم کفار او دیو کافرانو. اولئک هم دا خلق تی علیهم لعنت الله، په دې باندې لعنت دی د الله تعالی، والملائکة او د فرشتو، والناس او د خلکو، اجمعین په جمع. خالدین فیها، دی به همیشه لپاره په دغه لعنت کې. لا یخفف، نه به سپکولی کېږي، عنهم العذاب، د دوی نه عذاب، ولا هم ینظرون، او نه به دوی ته مهلت ورکولی کېږي. و الهکم، او معبود ستاسو، اله واحد، معبود یو دی، یو اله دی. لا اله الا هو، نشته معبود نشته بل اله الا هو مگر دک یو الله دی. الرحمن، چې ډیر زیات مهربان دی، الرحیم ډیر زیات رحم کوونکی دی. صدق الله مولانا العظیم.